سلامونه بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. د ژمي 2 میاشتې چې تېرې شوې د پوجیو وخت راورسېد. تریاک دې ورک شي له دومره خوارۍ سره. پوجی نو داسې کیږي چې د تریاکو د بوټو له منځه نور واښه لولل کیږي. چیرته چې د تریاکو بوټي ګڼ وي، کوچني او کمزوري دا یې کښل کیږي او غټان یې پرېښول کیږي. له هغه وخته چې د تریاکو بوټي د ګوتې د یو بند په برابر شي، تر څو چې له لویشتې اوړي 5-6 وارې پوجي کیږي. پوجیګر د سهار تر لمانځه وروسته پر 2 پښو ورته کیني، ان تر غرمې پورې همداسې اخته وي. بیا چې د غرمې ډوډۍ یې وخوړه بیدېږي، پر 3 بجو راکیني، تر چای او د ماسپښین تر لمانځه وروسته بیا تر ماښامه کار کوي. یاره خلک خپل اولادونه دومره نه نازوي څومره چې تریاک نازوي. په یو حساب خو دوی هم ملامت نه دي. که نور هر څه وکړي، د وټر پمپ د تیلو پیسې نه باسي، یوازې تریاک دي چې د دوی ګزاره پرې جوړه ده. د پوجیو په موسم کې ګرده خلک خپل زامن له مکتبونو څخه وباسي او پوجي ورباندې کوي. استادان هم ورته خوشحاله وي، دوی هم بېغمه پر خپلو ځمکو کار کوي. اکا مې هم خپله ځمکه کرلې وه او هم یې د بل سړي ځمکه په نیمایي نیولې وه. هغه سړي بوډۍ نه درلوده. اکا به له خپلې بوډۍ د هغه ځمکه وبوله. د تیلو او موبلینو پیسې، تخم، کود، هر څه یې په نیمایي سره پرې کول. اکا په خپله په کجکي بازار کې خپل دوکان ته تورکۍ یې هم بیوه. نو ماته یې وویل چې پر پوجیګرو وګرځم او د چای او ډوډۍ غم یې وکړم. د پوجیو له غمه چې خلاص شو، د نیش وهلو وار راورسېد. دا نو د ساور د منځ شپې وې. ګرمۍ بیخي بلا کړې وه. د نیش وهلو کار تر پوجیو هم سخت و. 8-9 کسه نیشګر به سره خوا په خوا ودرېدل او د پټي له یو سره به یې تر بل سر په تلو کې د تریاکو پر غوزو نیشونه وهل. پر سبا به یې بیا د همدې تریاکو شیدې په تریاکیو کې راټولولې. د تریاکو ترخه وږم له لاندې او سوځنده لمر له پاسه د سړي سر داسې ګنګساوه لکه نیشه چې یې کړې وي. ځوانان له نورو ولایتونو ان له کابل او لغمانه هم د کار لپاره زموږ سیمو ته راتلل. دوی ته مو په مزدوري کې پیسې نه ورکولې. هغوی به هم په حاصل کې 5 یا 6 برخه شریکان وو. عجیبه خلک وو. ټوله ورځ ستومانه کار او د شپې تر 11-12 بجو پورې ورقې. دوی هم زموږ د کلیوالو چمونه زده کړي وو. حسابي توره د هر یوه زده وه. دا نو خورا سخته لوبه ده. د ګردو 52 ورقو حساب بنیسي چې د کوم رنګ کومه ورقه تللې ده او کومه یې له چا سره پاتې ده. که دې حساب غلط کړ نو تاوان درځي. د پتاسو غابونه وو چې خالي کېدل به د شنو چایو ترموزونه به یو په بل پسې تشېدل. زه حیران وم چې دوی ولې خپل وخت پر دې ابسو کارونو تیروي. د دوی حافظه دومره ښه وه چې د ګردو ورقو حساب هم په ذهن کې ساتلی شو. نو که سبقان یې ویلی وای، هر څه به یې څومره ښه زده شوي وو. تریاکو یو بل غم هم جوړ کړی و. مقتدیانو به خپلو امامانو ته په زکات او سرسایه کې تریاک ورکول، نو ځکه اماماتې خورا ډېرې شوي وي. پخوا به که په یوه کلي کې 1 یا 2 جوماته وو، اوس 5-6 ته رسېدلي وه. ورسره نشیان هم زیات شوي وه. د چرسو څکول خو نوره معمولي کیسه وه. هر مازدیګر د دوکانو مخې ته چرسیان راټولېدل او سګرېټیان به یې لګول. په هر کور کې د تریاکو کڅوړې هر ځای پرتې وي. کله خو به ځینو هلکانو چې له مور او پلار سره به یې لانجه کړې وه، د ځان وژلو په نیت به یې دومره تریاکو خوړل چې بېسده به کلینیکونو ته وړل کېدل. له چارواکو سره هم اکثر همدا چرسیان، پوډریان او جوارګر ولاړ وو. د دوی ګزمې به چې پر هر چا پیښې شوې، نو تاوان به یې خامخا وراړاوه. کله به چې امریکایان ورسره راتلل، نو سم د سړي زامن به ځینې جوړ شو. خو دلته بیا بل غم و. یو کس به یې خامخا امریکایانو ته په لاس ورکوو چې د القاعده دی. ځینې کسان خو یې ان ګونتنامو ته استولی وو. د امریکایانو په لیدو ډېر ځورېدم. ځان راته بد ایسېد چې زه د سرکوزو په شان ورته ګورم او دوی بېغمه ګرځي. په کلي کې مې 2 کال هم همداسې تیر شو. د تریاکو راټولول چې خلاص شول، بیا وزګار شوم. نور نو بیخي وخت نه راباندې تېرېده. له خلکو سره مې نه وه جوړه. هر مازدیګر به د زاړه ښار غونډۍ ته تلم او د ماښام تر اذانه پورې به هورې کېناستم. زوړ ښار زموږ د کلي په څنګ کې و. دا د یوې لویې کلا پاتې شونې وې چې په منځ کې یوه نیغه غونډۍ ولاړه وه او چارچاپېره یې نړېدلي دیوالونه. هر دیوال یې 500-600 ګزه اوږد و. په هر ګوټ کې د نړېدلو برجونو نښې ښکارېدې. سپین ږیرو ویل چې دا د امیر کروړ ښار و، ځکه خو یې زوړ ښار باله.
دوی ویل چې ډیر کلونه پخوا مې ریکروډ یو پاچا تیر شوی. داسې ښکارېدل چې پخوا به د دې غونډۍ پر ځای کومه کلا ولاړه وه، ځکه چې ځای پکې ګچ او اومې خښتې ښکارېدلې. ځینو کسانو پکې کیندنې هم کړې وې. خلکو ویل چې یو نیم کس ته سره زر او زاړه لوښي په لاس ورغلي دي. یو مازدیګر پر غونډۍ ناستم چې د کاریز له لوري د کلي یو ځوان راغی. زما خواته کېناست. هغه ولی محمد نومیده. پلار یې امریکایانو په ګوانتانامو کې بندي کړی و. کله به مې له هغه سره د زړه خواله کوله. هغه هم هر چاته حال نشوی ویلی، نو ځکه به ماته راته. ولی محمد راته وویل شریکه دې شین سترګو ته دې پام دی؟ ما ویل هوکې ښه یې وینم، خو څه وکړو، څه مو له لاسه نه دي پوره. په دهراوت کې طالبان سره راغونډ شوي دي. نو ته څه وایې چې ورې ولاړ شو؟ شریکه زما خو ورته سودا ده چې ولاړ شم. کلیوالو ته به څه وایو؟ په کلي کې به ووایو چې موږ د بلې ناوې دایرې ته ځو چې سبقان ووایو. بله هفته دواړه د هرات خواته وخوځېدو. مور ته مې په پټه ویل چې زه بیرته کوټې ته خپلې مدرسې ته ځم، خو چې نورو ته حال ونه وایي. د دهراوت په غرونو کې له طالبانو سره یو ځای شو. هغوی به له ولی محمد سره له پخوا پیژندل، ځکه خو ښه ټینګ روغبړ یې ورسره وکړ. خو څو ورځې راته د راکټ او ثقیل د استعمال ټرینینګ راکړ. د لاسي بمونو او د ټانک ضد ماینونو په چم یې هم بلد کړو. ما د وسلو استعمال ژر زده کړ. ولی محمد هم بد نه و، خو هغه یو څه ډارن و. پر 2مه هفته خبر راغی چې د امریکایانو قواوې پر دې لاره تیریږي. موږ ورته ځانونه تیار کړل. په یوه دره کې په کمین ورته کېناستو. دا نو یوه تنګه دره وه چې د هسکو تورو غرونو په منځ کې لکه لوی ښامار اوږده غځېدلې وه. درې په بر سر کې څو لارې لرلې، خو د بل سر کې یوه لاره درلوده چې دښتې ته وتله. لاندې نری لاره او په خوا کې یې سیند و. موږ د درې په همدې سر په یوه پیچومي کې 2 ځایه د ټانک ضد ریموټ والا ماینونه ښخ کړل. د ماین په فیوز پورې مو 2 مزي وتړل. مزي بیا په یوه ټیکلي پورې تړل شوي وو. له ټیکلي څخه 2 نور مزي 1 امپیره بیټرۍ ته ورغلي وو. بیټرۍ مو هم د ماین تر څنګ ښخه کړه. د ماین پر برابر د غره یوه ډبره مو په رنګ باندې سره کړه. مخامخ د درې په بله ډډه کې یو عرب مجاهد هم زموږ له څو انډیوالانو سره پټ سوی و. ریموټ د عرب مجاهد په لاس کې و. زموږ انډیوالانو ته یې د ریموټ استعمال ورزده کاوه. موږ ته یې په ټرینینګ کې راښوولي وو چې څنګه د کفارو اول موټر سرې ډبرې ته ورسېد باید د ریموټ تڼۍ کېکاږو. د درې په دواړو خواو کې زموږ یو نیم سل میډونه پټ وو. له ما سره راکټ وو. د سهار منځونه مو چې وکړل په مورچو کې کېناستو. لمر ختلی و چې د امریکایانو د موټرو غرهار مو واورېد. زړه مو ټوپونه وهل. خورا خوشحاله وم چې نن مې د جهاد ارمان پوره کېده. شیبه وروسته د هغوی اول ټانک زما له مخې تیر شو. زه د غره پر سر د یوې ډبرې شاته پټ وم. موږ ته مشرانو ویلي و چې څنګه د امریکایانو پر اول موټر ماین پټاو شو، تاسې به ډزې پیلوئ. د قطار په سر کې 2 خړ امریکایي ټانګان را روان وو. ورپسې 5 برګ رینجر موټران پسې تیر شول چې ماین پټاو شو. د الله اکبر نارې پورته شوې. ما د راکټ ډز وکړ. د یو رینجر منځ مې په نښه کړی و. ګړز شو، سرې لمبې ترې پورته شوې. ژر مې بل راکټ ورته برابر کړ. ورپسې موټر مې هم وویشت. زموږ انډیوالانو د ثقیل ضربې کولې. له لاندې د امریکایانو بغارې پورته وې. د هغوی مرمۍ زموږ شاوخوا ته پر ډبرو مښتې. پوه نه شوم چې څونه وخت مو سره وډزول، خو یو وخت مو پام شو چې د هغوی له خوا مرمۍ نه راځي. د تکبیر په نارو ورشي وشو. له هغو موټرانو چې ما ویشتلي وو د خړو لږیو په منځ کې لا د اور کوچنۍ لمبې ولاړې دي. ښه ورنږدې شوم. د اول موټر په منځ کې 5 کسه وطني امریکایان سوځېدلي وو. د دویم رینجر د مخ بانټ او انجن لا درکه وو. په سیټ کې یوازې د یوه کس دواړه لینګي پر سوځېدلې چوکۍ سکاره شوي وو. نور بدن یې د موټر له خلاصې دروازې د باندې ځوړند وو. د موټرانو په دواړو خواو او د سیند په څنډه کې بلا ډیر مړي پراته وو. نور انډیوالان مې په مړو ګرځېدل او وسلې راټولولې. خو ما سیل کاوه. یو چا غږ وکړ، هلئ دلته راشئ، دا خو ژوندی دی. په منډه د قطار پای سر ته ولاړو. یو امریکایی پر اړخ پروت و. خپله پښه یې ټینګه نیولې وه. بغارې یې وهلې. یوه پایڅه یې له ورانه تر پوندې پورې په وینو سره وه. زموږ یو مشر راورسېد. امریکایي یې پړ مخې پریست. د خپل واسکټ له جیبه یې چاړه راویسته. د هغه د اوسپنیزې خولۍ تسمه یې غوڅه کړه. خولۍ یې ایسته سیند ته ګوزاره کړه. د هغه پر شا باندې یې خپله چپه پښه کېښوه. د چپ لاس 2 ګوتې د امریکایي په سترګو کې ور ومنډلې. نورې ګوتې د هغه په تندي او سر کې ټینګې کړې او سر یې پورته خواته راقات کړ. امریکایي ژړل، چغې یې وهلې. په خپله ژبه یې څه ویل، خو موږ پرې نه پوهېدلو. مشر الله اکبر وویل. د هغه پر ستوني یې چاړه تېره کړه.
وینې دارې وهلې. مشر د هغه سر بیخ غوڅ کړ، بیا یې پرې شوی سر تر ویښتو ونیو، پورته یې کړ، پر مخ باندې یې ناړې ورتو کړې. ما نور ورته نشو کتلی، بوږنېدلی وم، مخ مې بلې خواته واړوه. یو انډیوال مو پاس له غره څخه چیغه کړه، هلئ چې تیارې راغلې، ځانونه پټ کړئ. مخ په بره مې منډه کړه، یوې سوړي ته ورسېدم، پکې ننوتم. شیبه نه وه تېره چې ګړزهار شو، داسې درنې چاودنې وشوې چې غر یې له غره سره وښوراوه. د سوړي له چته څو ډبرې راخطا شوې، سوړه له دوړو ډکه شوه. ما ویل اوس به غر راباندې چپه شي. چې ګړزهار چوپ سو، راووتم. امریکایانو خپل موټران په بمونو ویشتلي وه، له ګردو موټرانو څخه تور دودونه پورته وه. زموږ ځینې انډیوالان هم په بمانو لګېدلي وه، څوک شهیدان او څوک ټپیان شوي وه. د امریکایانو مړي تری تم شوي وه. په کلو کې د امریکایانو جاسوسان زیات وو. مشرانو راته وویل چې اوس به خامخا ډېره قوا راپسې راشي او تلاشي به وکړي. نو ټول به سره خواره شو چې بل عملیات مو کوو، بیا به خبر درکړو. یو پنجابي ډاکټر زموږ د ټپیانو علاج وکړ، خو د 5 کسانو ټپونه سخت وو. مشرانو ماته وویل چې ته خو په کوټه کې بلد یې، نو ته به له څو نور انډیوالانو سره دغه ټپیان کوټې ته ورسوي. ټپیان مو په 2 ډاټسنو کې واچول، روان شو. یو څه مزل مو کړی و چې د تورسرو ژړا فریادونه مو واورېدل. لږ وړاندې مې په لاره د یو ماشوم تور پلاستیکي بوټ ولید. موټر مو ودراوه، زه ورښکته شوم. یوه ډنګره توره پښه په بوټ کې وه، پښه تر زنګانه لاندې غوڅه وه. د 2 هډوکو سپین سرونه د پلو په منځ کې ښکارېدل. ټوله پښه او د بوټ یوه څنډه په توربخونو سرو وینو لړلې وه. نوکې بره د غره په لمن کې څو میږو او وزو بغارې کولې. هادې خوا یې ترهېدلې منډې وهلې. زه ور وختم. ورې د 10-12 کالو ماشوم ټوک ټوک پروت و. کالي داسې پرې و چې ته واچا به په چړې پرې کړي وي. سر او مخ یې ګرده سوځېدلي وه. غیر سره د پېژندلو نه وه. سترګې یې راوتلې وې. د سترګو ژورغالۍ داسې ښکارېدې لکه په تناره کې چې سرې سکروټې پرتې وي. ګرده بدن یې زخمي زخمي و. د غوڅې پښې له ټپه یې ټینګه تور بخونه وینه د ژېړو وښو پر سر نری لاره جوړه کړې وه. ښایي له ماشوم سره به د خپلو میږو د لوږې غم و، ځکه خو یې تږې واښه په خپلو وینو اوبه کړي وه، خو واښه خونخواره نه و، وینه یې نه وه زبېښلې. څو ګامه بره ډبرې داسې سوځېدلې وې چې لا هم تود تاو ځینې خوت. شاوخواته د څو میږو او وزو مړي هم پراته وه. د هلک مړی مو په موټر کې واچاوه. د درې په سر کې د 15 کورونو یو کوچنی کلی و. امریکایانو پر دې کلي هم بمان غورځولي وه. 6 کوره یې خچ پچ کړي وه. تور سرې کوچنیان او سپینګیري یې ګر سره تر خاورو لاندې کړي وه. د کوچنیانو او تور سرو بغارو کلی په سر اخیستی وه. د نړېدلو کورونو له منځه خړ دودونه لټېدل. کلیوالو د خاورو په کوټه کې خپل عزیزان لټول. د لوښو ټوټې او د نیالیو نیم روغ نیم سوځېدلې ټوکرانې له خاورو راایستل. د کلیوالو اروا هم په موږ نه وه خبره چې امریکایانو ته مو ولې لار نیولې ده. خو دې بې غیرتانو داسې ظلم ورباندې کړی و، سخت درد راغلی و چې ډغرې موږ ورسره وهو، خو کسات یې له تور سرو اخلي. پر ځمکه والله که رانه خلاص شي، خو څه وکړو، اسمان ته مو لاس نه رسي. زما خوا هغه امریکایي ته بده وه چې زموږ مشر یې سر غوڅاوه، خو د کلیوالو حال چې مې ولید پوه شوم چې پر کفارو رحمېدل غلط دي. ما په سټلایټ ټلیفون کې مشر ته خبر ورکړ چې د کلیوالو مرستې ته دې څوک راولېږي. د هلک مړی مو راښکته کړ. څو تنه کلیوال زموږ خواته راغلل. هر یوه له بل څخه پوښتنه کوله، څوک دی؟ ودې پېژند؟ چا ویل دا کالي خو یې د ګلالي دي، بل یې هغه ټونګه کړ. غلی شه چې مور یې راغله. شیبه نه وه تېره چې په یو په عمر پخه ښځه راورسېده چې ښه رانږدې شوه. ویې پوښتل دا څوک دی؟ ټول غلي وه. هغې د خلکو په منځ کې ځان ته لاره جوړه کړه. د مړي خواته کېناسته. د هلک د څیرې له ستوني له منځه یې د هغه مټ ته لاس یووړ. د تاویز بند یې په ګوتو راکش کړ. تاویز یې راویست. یو دم یې چیغه کړه، وه خدایه! په خپل مخ باندې د څپېړو باران جوړ کړ. نارې سورې یې پیل کړې. و د ګلالې پلاره څه شوې؟ بوره یې کړم. چیرته یې؟ ځان را ورسوه. درګرده یې چغې وهلې. په غبرګو لاسونو یې پر سر خاورې بادولې. ویښته یې شکول. د مړي پر ټټر یې سر لګاوه. بیا پورته کېده. د لیونیانو په شان یې څو ګامه بره منډې وهلې. بیرته راګرځېده. بیا بلې خواته ځغسته. بیرته د مړي څنګ ته راتله. څو نورې تورسرې راورسېدې. هغه یې ټینګه کړه. ما نور ځان نشو ټینګولی. اوښکې مې بې اختیاره وبهېدې. مخ مې موټر خواته کړ. د لونګۍ پر شف باندې مې اوښکې پاکې کړې.
موټر ته وختم. د لاس په اشاره مې موټروان پوه کړ چې حرکت وکړي. تر ډېره ځنډه ټول غلي وو. په موټر کې داسې چوپتیا وه لکه په هدیره کې چې وي. له انډیوالانو سره مې د غرو پر لارو 2 ځلې مزل وکړ. ایله چې کوټې ته ورسېدو په کوټه کې زموږ نور انډیوالان ډېره وو. هغوی ټپیان یې هسپتال ته یوړل. زه د مدرسې پر لور رهي شوم. چې څنګه مدرسې ته ورسېدم پر عبدالهادي مې سترګې خوږې شوې. د مولوي صاحب پوښتنه مې ځینې وکړه. هغه ویل چې مولوي صاحب ډېر یادولې. دواړه ورغلو. ما ورته د خپلې تورې کیسه وکړه. مولوي صاحب پر اوږو وټپولم. وی ویل زه پوهېدم چې ته به د ما ارمان پوره کوې. خدای دې اجرونه درکړي. بیا مې پر کلیوالو د امریکایانو د بمبارۍ کیسه ورته وکړه. د هغه له سترګو اوښکې روانې شوې. تر څو ورځو پورې د عبدالهادي د پوښتنو له لاسه په عذاب وم. امریکایان څه ډول دي؟ د خنزیر غوښه یې خوړله؟ بربنډې میرمنې ورسره وي. وایي چې دوی په ولاړو بولي کوي. په رښتیا امریکایان د قرآن په پاڼو کونه پاکوي؟ داسې پوښتنې کولې چې زه یې بیخي حیران کړی وم. ما وویل چې زه خو د هغوی په منځ کې نه وم چې په هر څه خبر اوسم. بله ورځ یې وویل اورېدلې مې دي چې چارواکي عیسویان شوي دي. دا رښتیا ده؟ ما وویل نور خو مې نه دي لیدلي، خو زموږ د کلي قمندان لالمونځ کاوه. وایي ټول شراب څښي. نیخه یعنې نه یم خبر. له شرابو یې خدای خبر، خو ټول چرسیان او پوډریان ورسره ولاړ دي. څو ورځې وروسته ما غوښتل چې بیرته انډیوالانو سره د هراوت ته ولاړ شم. د هرات په غزا کې زموږ مشر یو څو افغانۍ په لاس راکړې وې. بیا چې کوټې ته راتلم 20,000 کلدارې د جیب خرڅ راکړې. د مولوي صاحب هغه پور مې پرې کړ چې د عادي د علاج لپاره یې راکړی و. نو ورغلم چې حسنه یې ورکړم او د خدای پاماني ورسره وکړم. د مدرسې په انګړ کې څو کسه طلبا تر مولوي صاحب را چاپیر وو. هغوی پوښتنې کولې او مولوي صاحب یې ځوابونه ویل. زه چې یې ولیدم راولاړ شو. طلباو ته یې وویل شابه تاسې اودسونه وکئ، ماښام نږدې دی. په خپله له عبدالهادي سره زما خواته را روان شو. ما ورته پیسې ونیولې. هغه راته حیران وکتل، مسکی شو. وی ویل دا څه شي دي؟ ما وویل استاده دغه پیسې دي چې تاسو زما د مور اپریشن ته راکړې وې. پر اوږه یې لاس راکېښو. په خندا یې وویل ښه نو ته د همدې دپاره راغلی وې؟ نه استاده، سبا له خیره زما انډیوالان بیرته ځي. زما نیت و چې ورسره ولاړ شم. راغلم چې رخصت واخلم. هغه د تسبو اړول بس کړل. وی ویل دغه راکټ او ټوپکې خو هر څوک چلوي شي. ته عبدالهادي بل کار له جوړی. ما ویل پوهېږم استاده، تاسې غواړئ چې په مدرسه کې پاته شم، سبقان شروع کم. نه بچیا، نن سبا د تعلیم نه د جهاد دوران دی. نه بچیا، نن سبا د تعلیم نه جهاد ډېر هم دی. زه هم جهاد ته ځم که نه. سترګې یې زما له سترګو لرې کړې. د مدرسې د منارې سر ته یې چې د مازدیګر لمر روښانه کړی و وکتل. لویه ساه یې واخیسته. وی ویل تاسې باید د بمونو جوړول زده کوئ. زه به مو وزیرستان له بوزم. هلته به نور مجاهدین ټرینینګ درکړي. دا کار هر څوک نشي کوی. ما له پته شته چې تاسې دواړه دا کار یادولی شئ. ما ورته کړه استاده عبدالهادي به در سره ولاړ شي، خو زه بیرته ځم. موږ به نورې غذاګانې وکړو. زما خبرې یې را پرې کړې. بچیا جنګ له مغزه په کار دي. هر څوک بیا مغزه نه لري. په ګولۍ باندې به یو کس ولې، خو ستا په یو بم باندې به 25 کسان خو ستا په یو بم باندې به 25 کسه کفار ختمیږي. نو ته په خپله ووایه که کار فایدهمند دی که نه. د ماخوستان تر لمانځه وروسته مو هم تر ډېر ناوخته پورې خبرې وکړې. مولوي صاحب د اصحابو د جهاد ډېرې کیسې وکړې. د حضرت سلمان فارس کیسه یې وکړه چې د خندق په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خندق د کیندلو مشوره ورکړې وه او د عقل په مرسته یې قوي دښمن مات کړی و. زه یې قانع کړم چې د هغه خبره ومنم. زه عبدالهادي چې د خوب لپاره د هغه له کوټې څخه وتلو، ما بیا ورته پیسې مخې ته کېښوي. مولوي صاحب وویل سبا د تا انډیوالان افغانستان له ځي؟ ما ویل هو استاده. نو دغه پیسې ورکه چې د تا مور بیبي ته یې ورکړي. استاده هغه به په پیسو څه وکړي؟ دا تاسې واخلئ، خپلو بچیو ته یې ولېږئ. هغه زما سر ښکل کړ. سترګې داسې وځلېدې لکه تر ژړا د مخه چې د سړي په سترګو کې اوښکې ځلیږي. وی ویل ګور عبدالستار خانه، ته زما د زوی په شانتې یې. قسم دی چې د زوی نه راله مخکې وله دا پیسې د مور بیبي له ولېږه. ماله د هغې دعا هر څه دي. د بابا تر مرګ وروسته دا اول ځل و چې پلرنۍ مینه مې محسوسه کړه. پر هغه باندې رښتیا لکه اولاد ګران وم. د هغه لاسونه مې ښکل کړل. هیڅکله مې د چا په لاسونو کې داسې ګرمي نه ولیدلې. ګمان مې کاوه چې زړه مې ویلیږي. زړه مې غوښتل چې چیغه وکړم، ټوپونه ووهم، والوزم، لکه یو دروند بار مې چې له اوږو څخه لرې شوی وي.
همداسې ځان راته سپک ښکارېده. زړه مې ویل چې دی انسان دی که ملایک. له خدایه مې داسې موقع غوښته چې د استاد احسان ور ادا کړم. سبا د سهار تر لمانځه وروسته د دهراوت انډیوالانو ته ورغلم. پیسې مې ورکړې. د کلي نوم او د اکا نوم مې هم وښوده چې پیسې ورسوي. په نښه کې مې د جیب دسمال چې عادي پکې ګلان ګنډلي و ورکړ چې زما مور ته یې ورکړي.